امریکا کې بیا د کالیفورنیا لاس انجلس کاونټي مشر وایي د اورونو له امله سختو ځپل شوو سیمو ته رسېدا خوندي نه ده او د هغو کسانو شمېر چې ژوند یې بایللی په بشپړ ډول بدلیدونکی دی. د هوا حالت وړاندویونکي خبرداری ورکوي لا تیز بادونه ښایي د اور لمبو ته لا نور پوکی ورکړي. شاوخوا 180,000 خلکو ته امر شوی چې له خپلو کورونو دې ووځي. ډېرې مینې د پېژندو له کچې وتلي دي. کارګران سړکونه ورانوي چې تر مځکې لاندې غځېدلو نلیکو ته ورسیږي. لږ تر لږه 5 ځایونو کې لا هم اورونه بل دي. کینټ فایر سیمه کې یې تر ټولو نوی اور دی. پولیس له دې وړاندې ویلي وو یا پولیسو له دې وړاندې ویلي وو باوري دي د اور لاسي بل شوی وي او یو کس یې د اور اچولو په شک نیولی دی. خو د اور وژلو ادارې مشر اوس بي بي سي ته ویلي سره له دې چې پلټنې روانې دي لا تر اوسه داسې بیلګې نشته چې وښیي د ځنګلیز اورونه دې لاسي بل شوي وي. د ملي ګارډ ځواکونه د داسې ریپورټونو ترڅ کې سیمې ته استول شوي چې وایي ځپل شوو ځایونو کې لوټ او تالان شوی دی. چارواکي وایي تر 10,000 پورې کورونه او نور جوړښتونه ویجاړ شوي او یا هم زیان ورسېدلی دی. د اکو ویدر په نامه د هوا پیژندنې شخصي ادارې اټکل کړی چې رسېدلی زیان ښایي د 115 تر 150 میلیونو ډالرو پورې وي.